وما علينا إلا البلاغ المبين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم دوی با تاسو ته عذرونه وړاندې کوي کله چې تاسو دوی ته بیرته راوګرځئ ته ورته ووایه تاسو عذرونه مه وړاندې کوئ موږ به له سره پر تاسو باور ونه کړو یقینا الله موږ ستاسو له ځینو احوالو نه خبر کړي یو وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون او زرد چې الله او د هغه رسول با ستاسو عملونه وویني بیا به تاسو د پټو او ښکارو عالم الله ته ورګرځولی شئ نو هغه به تاسو پر هغو عملونو خبر کړي چې تاسو به کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم یقینا دوی به تاسو ته پر الله قسمونه خوري کله چې تاسو دوی ته واپس راشئ د دې لپاره چې تاسو له دوی نه اعراض وکړئ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نو تاسو له دوی نه اعراض وکړئ بېشکه دوی پلید دي او د دوی د ورتللو ځای جهنم دی لپاره د بدلې د هغو عملونو چې دوی به کول يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين دوی تاسو ته قسمونه خوري د دې لپاره چې تاسو له دوی نه راضي شئ نو که تاسو له دوی نه راضي شئ پس یقینا الله له فاسق قوم نه راضي کیږي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم عربیان په کفر او نفاق کې ډیر سخت دي او ډیر لایق دي د دې چې د هغو احکامو په حدودو پوه نشي چې الله پر خپل رسول نازل کړي دي او الله ډیر پوها خو حکمت والا دی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم او په اعرابیانو کې ځینې هغه دي چې د الله په لار کې څه چې خرج کوي هغه تاوان ګڼي او ستاسو په باره کې د زمانې د گردشونو انتظار کوي په هم دوی باندې د بدۍ گردش وي او الله خو اوریدونکی خو عالم دی ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول او په اعرابیانو کې ځینې هغه دي چې پر الله او پر ورځ د آخرت ایمان لري او هغه څه چې د الله په لار کې لګوي الله ته د نږدېوالي او د رسول د دعاګانو اسباب ګڼي ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم خبردار شي بېشکه دا د دوی لپاره د نږدېوالي سبب دی الله به زر دوی په خپل رحمت کې داخل کړي بېشکه الله ډېر بخونکی بے حدا مهربان دی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه او له مهاجرینو او انصارنا هغه وړاندینی اولنی ایمان لرونکي
او هغه کسان چې په نیکۍ سره یې د دوی پیروي کړې ده الله له دوی نه راضي شوی دی او دوی له هغه نه راضي شوي دي. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. او هغه د دوی لپاره داسې جنتونه تیار کړي دي چې د هغوی له لاندې ولي بهیږي چې دوی به په هغو کې تل ترتله وي. هم دا ډېره لویه کامیابي ده. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. او ستاسو په شاوخوا کې چې اعرابیان دي په هغو کې ځینې منافقان دي او ځینې د مدینې له اوسیدونکو نه هم چې په نفاق باندې ټینګ شوي دي. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تو اے نبی هغوی نه پیژنې مونږ یې پیژنو زر به مونږ هغوی ته 2 ځله عذاب ورکړو بیا به هغوی ډېر لوی عذاب ته ورګرځولی شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. او ځینې نور خلق دي چې پر خپلو ګناهونو قایل شوي دي دوی نیک عمل او بد عمل سره ګډ او میلاو کړي دي. امید ده چې الله به پر دوی رجوع وکړي. بېشکه الله ډېر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے نبی ته د دوی له مالونو نه صدقه واخله چې ته دوی پاک کړي او په دې سره یې تزکیه وکړي او دوی ته دعا وکړه. بېشکه ستا دعا د دوی لپاره د تسکین ذریعه ده او الله خو اوریدونکی خو عالم دی. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا دوی نه پوهېدل چې یقینا الله دی چې هغه د خپلو بندگانو توبه قبلوي او صدقې اخلي او دا چې بېشکه الله هم دی خو توبه قبلونکی بې حده مهربان دی. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او اے نبی توایا تاسو عمل کوي پس ضرور با الله ستاسو عمل ویني او دو رسول او مؤمنان هم او ضربا تاسو بیا بوتلی شي د پټو او ښکارو عالم الله تا نو هغه با تاسو پر هغو کارونو خبر کړي چې تاسو با کول. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. او نور کسان دي چې د الله د حکم لپاره ورسته کړی شوي دي یا به دوی ته عذاب ورکړي او یا به په دوی باندې مهرباني وکړي او الله خو عالم خو حکمت والا دی. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. او هغه خلق چې یو جماعت جوړ کړی دی د ضرر رسولو لپاره او د کفر کولو لپاره او د مؤمنانو په منځ کې د بیلتون راوستلو لپاره او د هغو کسانو د انتظار او کمین لپاره
چا چې لدین مخکې هم له الله او د هغه له رسول سره جنگ کړی دی. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. او دوی به یقینا هرو مرو قسمونه خوري چې مونږ اراده نه ده کړې مګر د نیکۍ، او الله شاهدي وایي چې بېشکه دوی یقینا دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ته په دغه جماعت کې هیڅ کله هم مه ودرېږه، یقینا هغه جماعت چې بنیاد یې له اول ورځې نه پر تقوا ایښودل شوی دی ډېر لایق دی د دې چې ته پکې ودرېږې. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. په دې جماعت کې داسې سړي دي چې خو پاک اوسېدل خوښوي او الله خو پاک اوسېدونکي خوښوي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. آیا نو هغه څوک چې د خپل آبادی بنیاد یې د الله په تقوا او رضامندۍ باندې ایښی دی غوره دی، یا هغه څوک چې د خپل آبادی بنیاد یې د نړیدونکي کندې یعنی پاڼ په غاړه ایښی دی، بیا هغه د جهنم په اور کې له هغه سره ونړیږي. والله لا يهدي القوم الظالمين. او الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. د دوی هغه آبادی چې دوی جوړه کړې ده همیشه به د دوی په زړونو کې د شک سبب وي مګر دا چې د دوی زړونه ټوټې ټوټې شي، او الله ښه پوهه ښه حکمت والا دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بشك الله لمؤمناننا د هغوی ځانونه او د هغوی مالونه اخستی دي په بدل د دې چې یقینا د دوی لپاره جنت دی. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. دوی د الله په لاره کې جنگ کوي نو وجل کوي او وجل شي دا په تورات او انجیل او قرآن کې د هغه په ذمه حق وعده ده. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. او الله نا په خپل وعده باندې زیات خو وفا کوونکې بل څوک دی، نو تاسو په خپل هغه سودا باندې خو خوشاله شئ چې تاسو له الله سره کړی دا، او هم دغه ډیر لوی بری دی. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. دوی توبه کوونکی دي، عبادت کوونکی، ثنا ویونکی، روجنی ونکی، رکوع کوونکی، سجده کوونکی، د نیکی حکم کوونکی او لبدو کارونو څخه منع کوونکی دي. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. او د الله د حدود حفاظت کوونکی دي او تو مؤمنانو ته زیر ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
د نبی او هغو کسانو لپاره چې ایمان یې راوړی دی روا نه دي چې د مشرکانو لپاره مغفرت غواړي اگر که دغه مشرکان رشتہ داران هم وي وروسته له دې نه چې دوی ته دا ښکاره شوه چې یقینا دوی د دوزخ والا دي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. او د خپل پلار لپاره د ابراهیم مغفرت غوښتل نو مگر د یوې وعدې له وجې نه چې د هغې وعده یې له هغه یعنې خپل پلار سره کړې وه نو کله چې هغه ته ښه څرګنده شوه چې یقینا هغه د الله دښمن دی نو له هغه نه بیزاره شو. إن إبراهيم لأواه حليم. بېشکه ابراهیم خامخا ډېر نرم زړی ډېر هیلم والاو. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. او الله هیڅکله هم داسې نه دی چې یو قوم بېلارې کړي وروسته له دې چې دوی ته یې لاره ښودلې وي تر هغه پورې چې دوی ته هغه څه بیان کړي چې دوی ترې ځان وساتي. بېشکه الله په هر شي باندې ښه پوهه دی. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بېشکه الله چې دی د اسمانونو او ځمکې سلطنت خاص د هغه لپاره دی. هغه ژوند ورکوي او هغه مرګ ورکوي او تاسو لپاره له الله نه غیر نه هیڅ کارساز شته او نه هیڅ مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. یقینا الله په مهربانۍ سره رجوع وکړه په خپل نبی او مهاجرو او انصارو باندې په هغو کسانو باندې چې د تنګۍ په وخت کې د هغه متابعت او ملګرتیا وکړه. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وروسته له دې چې قریب و چې په هغو کې د یوې ډلې زړونه کاږه شي بیا هغه الله په دوی باندې مهرباني وکړه یقینا هغه پر دوی ډېر نرمي کوونکی بې حده مهربان دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. او په هغو درې کسانو باندې چې وروسته کړی شوي وو حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تر دې چې په هغوی باندې ځمکه سره د هغې له ارتوالي تنګه شوه او هغوی پر خپلو ځانونو هم تنګ شول یعنی خپل ځانونه پرې بوج شول او هغوی یقین وکړو چې د الله له عذاب نه د پناه هیڅ ځای نشته مگر هم له هغه سره دی. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بیا هغه الله پر دوی مهرباني وکړه د دې لپاره چې دوی توبه وباسي بېشکه چې الله هم دې ښه توبه قبلونکی بې حده مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے هغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو له الله نه ویریږئ او له رښتینو سره ملګري شئ. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. د مدینه د خلق لپاره او د دوی چاپیره د هغه چا لپاره چې عربیان دي روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا شاته پاتې شي او ندا چې خپل ځانونه د هغه لزان خو او غوره وګڼي. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. دا ځکه چې یقینا دوی چې دي دوی ته نو ستند رسی او نو ستړیواله او نو لوګه د الله په لار کې. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. او نو دوی پر کوم داسې ځای قدمونه ږدي چې کفار په غوسه کوي او نرسی دوی دښمن ته په هیڅ رسیدلو سره چې د هغوی وجل بندیان کول او ترې غنیمت اخستل دي مگر دوی ته په دې سره نیک عمل لیکلی شي. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بشک الله د نیکی کوونکو اجر نه ضایع کوي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. او نو دوی سو نفقه لګوي نو وړا او نو لویا او نو سو میدان قطع کوي مگر د دوی لپاره ثواب لیکلی شي د دې لپاره چې الله دوی ته د هغو بهترینو عملونو بدله ورکړي چې دوی با کول. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او مؤمنان داسې نه دي چې ټول له سیل مې وځي نو ولې نه وځي د دوی له هرې ډلې نه یو ټولګی د دې لپاره چې دوی په دین کې جوړه پوهه پیدا کړي او خپل قوم ته انذار وکړي کله چې دوی ته واپس راشي د دې لپاره چې دوی ویریږي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو له هغو کفارو سره وجنګیږئ چې تاسو ته نږدې دي او لازم ده چې دوی په تاسو کې سختی ومومي او تاسو پوه شئ چې یقینا الله د پرهیزګارو ملګری دی. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. او کله چې هم کوم صورت نازل کړي شي نو په دوی کې ځینې هغه څوک دي چې وایي په تاسو کې کوم یو دی چې دی صورت د هغه ایمان زیات کړو نو هر چې مؤمنان دي نو دی صورت د هغوی ایمان ور زیات کړو په داسې حال کې چې هغوی خوشحالیږي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. او پاتشو هغه کسان چې د هغو په زړونو کې مرض دی نو دې صورت هغوی ته د هغوی له ګندګۍ سره ګندګي ورزیاته کړه او دوی مړه شول په دې حال کې چې هغوی کافران وو. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. او آیا دوی نګوري چې یقینا دوی هر کال یو ځله یا دو ځله ازمایلی شي بیا نه دوی توبه وباسي
او نو دوی نصیحت اخلی. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. او کله چې هم کوم صورت نازل کړي شي د دوی زینو نورو ته وګوري چې آیا تاسو څوک وینئ، بیا واپس شي الله د دوی زړونه ګرځولي دي په سبب د دې چې یقینا دوی داسې قوم دی چې نه پوهیږي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقینا تاسو ته لهم ستاسو لجنسنا رسول راغلی دی، هغه څه چې تاسو په تکلیف کې اچوي پر دا ډیر سخت او درانه دي. ستاسو د هدایت لپاره پر تاسو باندې ډیر هرسناک دی، په مؤمنانو باندې ډیر نرمي کوونکی، ډیر مهربان دی. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نو کچری دوی د حق له قبلولو نه وګرځي نو ته ووایا ما ته الله کافی دی، نشته دی هیڅ لایق د عبادت مگر هغه دی، خاص په هغه باندې ما توکل کړی دی او هم هغه د عظیم عرش مالک دی. وما علينا